سلامونه وخت مو بخیر. نن سه شنبه د قوس یا لیندۍ شپږمه او د نومبر 26مه نیټه ده. پام وکړئ د موج نیوز خبري ټولګې ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. روسیه وایي د اسلامي امارت نوم به ډېر ژر له ممنوعه ډلو لیست څخه لرې کړي. اسلامي امارت په ځینو ولایتونو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا تمویل شوي ښوونځي بند کړي. یونما وایي په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې زیاتې شوي. او ایران د اکو سازمان غړو هیوادونو د غونډې کوربهتوب کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. زه وحید الله توحیدي یم. د کورنیو چارو وزارت وایي چې خلیفه سراج الدین حقانی د روسیې فدراسیون له ملي امنیت شورا له عمومي منشي سرګي شویګو او مل پلاوي سره کتلي دي. په دغه لیدنه کې د روسیې د ملي امنیت شورا منشي ډاډ ورکړی چې د روسیې حکومت د طالبانو غورځنګ چې پخوا یې اسلامي امارت په دغه نوم یادوه له ممنوعه ډلو څخه د لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسولی دی چې په نږدې راتلونکي کې به دغه بهیر بشپړ شي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې اړیکې پراختیا پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت څخه په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی د روسیې فدراسیون د ملي امنیت شورا له عمومي منشي سرګي شویګو او مل پلاوي سره کتلي دي. په یاده کتنه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي موضوعاتو خبرې شوې دي. د خبرپاڼې د معلوماتو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په دغه کتنه کې ډاډ ورکړی چې د روسیې حکومت د طالبانو غورځنګ چې پخوا اسلامي امارت په دغه نوم یادوه له ممنوع ډلو څخه د لرې کولو بهیر وروستي پړاو ته رسولی دی چې په نږدې راتلونکي کې به دغه بهیر بشپړ شي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې اړیکې پراختیا پیدا کړي. نوموړي همداراز امن افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د دې هیواد امنیت د سیمې د هوساینې او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو ښه فرصت دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی په یاد لیدنه کې افغانستان ته د یاد پلاوي سفر ګټور یاد کړي او ویلي دي چې افغانستان ته د دوی راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ لامل شي. د دې ترڅنګ حقانی زیاته کړي په افغانستان کې اوس مهال یو خپلواک نظام حاکم دی او ټولې فیصلې په خپله خوښه کوي او د دې سربیره یې ډاډ ورکړی چې په دې هیواد کې اوس مهال جګړه په بشپړ ډول پای ته رسېدلې د بې ثباتۍ ټول عوامل له منځه تللي، نو سیمې او نړۍ ته پکار ده ترڅو له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د یادونې وړ ده چې د روسیې څخه یاد راغلي پلاوي د حقانی ترڅنګ د اسلامي امارت د یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلي او پر بیلابیلو موضوعاتو یې ورسره خبرې کړي دي. د راپورونو له مخې اسلامي امارت په کندهار، هلمند، ارزګان او زابل ولایتونو کې هغه سیمهییز ښوونځي بند کړي دي چې د نړیوالو مؤسسو په مرسته یې فعالیت کوه. سرچینې وایي د پوهنې وزارت له امر سره سم دغه ښوونځي تړل شوي چې یونیسف، اروپایي ټولنه، د ناروې د کډوالو شورا او نړیوال بانک تمویلول. اسلامي امارت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. مخکې له دې هم په کندهار کې ورته ښوونځي تړل شوي وو. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما او د بشري حقونو دفتر په تازه راپور کې د افغانستان د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یونما وایي اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې خبریالان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي د سانسور او تبعیض سره مخ دي. راپور له مخې د خبریالانو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو 336 قضیې مستندې شوي چې د خپل سرنیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند 113 او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد پکې شامل دي. اسلامي امارت تر اوسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د اسلامي امارت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا ویلي چې وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. نوموړي ویلي په نوي نصاب کې دیني برخه زیاته شوې او د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغان اتلانو پیژندنې ته پام شوی. ځینې سرچینې ادعا کوي چې په نوي نصاب کې د ځینو ملي شخصیتونو په اړه معلومات حذف شوي او دیني مضامین خورا زیات شوي دي. وزیر په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
کابل په سروبي ولسوالۍ کې لسګونه کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت مسؤلین وایي چې په سروبي ولسوالۍ کې د څښاک پاکو اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه شبکه د یونیسف دفتر د څه باندې 1.6 میلیونه افغانیو په لګښت د سروبي ولسوالۍ په تپخان کلي کې جوړه شوې چې په رسمي ډول د یوې غونډې په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې په جوړه شوې شبکه کې 1920 متره پایپ غځول، د 20 متره مکعب په ظرفیت سره د پاکو اوبو یوې ذخیرې جوړول او 46 شیردهانونو نښلول شامل دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د شبکې د جوړولو پر مهال لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه او له دې وروسته به د یادې سیمې 1.6 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د یادې سیمې اوسیدونکي خوښي څرګندوي چې دغه شبکه ورته جوړه شوه او د ترڅنګ د ورته نورو شبکو د جوړېدو غوښتنه هم کوي. د یادونې وړ ده چې د دې وړاندې هم په یو شمېر نورو سیمو کې ورته شبکې جوړې شوي او په ځینې لا هم کارونه روان دي چې په نږدې راتلونکي کې باید چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نیمروز کې د لسګونه په نشهیي توکو د روږدو کسانو درملنه شوې. د یاد ولایت امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 150 په نشهیي روږدو کسانو درملنه شوې او خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې یاد شمېر کسان د ښار له بېلابېلو سیمو څخه راټول او د درملنې په موخه د دغه ولایت په زربستریز روغتون کې بستر شوي وو چې له درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شوي. کاپیسا او سرپول کې 6 ټنه بې کیفیته خوراکي توکي او درمل له منځه وړل شوي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې په کاپیسا او سرپول ولایتونو کې 6 ټنه تاریخ تیري او خوراکي توکي او درمل سوځولي او له منځه وړي دي. د یاد ولایت څخه په یو خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاده اندازه درمل او خوراکي توکي په کاپیسا او سرپول ولایتونو کې د عامې روغتیا وزارت ولایتي مسؤلینو له لورې د پرله پسې څارنو په پایله کې راټول او د یو ګډ پلاوي په حضور کې المنځه وړل شوي دي. هلمند کې د شاوخوا 15 میلیونه افغانیو په لګښت د یو کاریز د رغولو چارې پیل شوې. د یاد ولایت کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه کاریز په واشیر ولسوالۍ کې موقعیت لري چې په رسمي توګه د رغولو چارې پیل شوې. مسؤلین زیاتوي چې یاده پروژه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي سازمان په مالي ملاتړ د 15 میلیونه 415 زره او 220 افغانیو په لګښت پلي کیږي چې پر مهال به یې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي او د دې سربیره به د دوشاخ کلي کروندې هم خړوبې شي. د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغه پروژه کې د سیلابونو د راوتلو او د کاریز د ویجاړېدو د مخنیوي په موخه د 200 متره محافظوي دیوال جوړول او په پاخه ډول د 10 څاګانو سرپټول هم شامل دي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم پام وکړئ یو څو بهرنیو خبرونو ته. ایران ویلي چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان په ګډون د ایکو د 10 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه په مشهد ښار کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو وزیران، جګپوړي چارواکي او د سیمه ییزو سازمانونو مشران ګډون وکړي. د ایکو سازمان هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. په پاکستان کې د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ خوداب کې یو تن وژل شوی. د راپورونو له مخې سه شنبه سهار پاکستاني پولیسو د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د خوشي کولو غوښتنې په موخه راوتلو مظاهرچیانو پر ضد ډزې کړي چې په پیښه کې یو مظاهرچی وژل شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر محسن نقوي خبرداری ورکړی که مظاهرچیان وسلې وکاروي پولیس به یې په مرمیو ځواب ورکړي. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د مظاهرچیانو پر ضد د وسلو کارول د شرم وړ بللی دی. پولیس وایي له مظاهرچیانو سره په خوداب کې یو افسر وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. همداراز پولیسو د مظاهرچیانو د مخنیوي لپاره اوښکې بهونکی ګاز کارولی دی. او د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې 6 ماشومان او 2 مېرمنې وژل شوي دي.
شپږ ژوندي پاتې کسان د ساحل په ډبرین سیمه کې موندل شوي، خو د نورو مهاجرو وضعیت لا څرګند نه دی. د ژغورنې عملیات روان دي او چارواکي د دې کډوالو زیاتوالی علت په منځني ختیځ کې روانې شخړې بولي. د موج نیوز درنو کتونکو دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.